السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءاللہ نن به سورہ نحل آیت نمبر 103 بوایو انشاءاللہ 103 انشاءاللہ. الله تعالی دی وینا او الله تعالی دی قران کریم باندې پوها او بیا د الله تعالی عمل کولو توفیق مونږ تاسو ټولو ترا کی آمین ثم آمین. د نورستونی دو آیتونو کې د دې خلکو اعتراض او چې دا قران کریم کې آیتونه بدلیږي را بدلیږي، نو الله فرمایي دا خو مونږ کوو او بشکا مونږ پویګو چې دا قران کریم څنګه نازل اول دي، کم آیات په کم وخت راوستل دي، او دوی وایي چې دا چې بدلیږي را بدلیږي نو دا قران دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان نه جوړي. الله فرمایي اکثر د دوی نه پویږي نه، بلکې دا قران خو نازل کړي دی جبرائیل علیه السلام د خپل رب طرف نه او په حق سره دې د پاره چې مضبوط کی زړونه د هغو کسانو چې مؤمنان دي، او دا هدایت ته او دا زیره ده مسلمانانو د پاره. د دوی یو اعتراض داو چې مکه کې یو سړی او عجمی او رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله هغه سره کې نستو، نو دوی به ویلي چې دا قران رسول الله صلی الله علیه وسلم د عجمی نه زده کړی دی. نو الله تعالی دا غي خبره جواب ورکړي چې هغه یو عجمی دی او قران کریم داسې عجیبه عربی ژبه ده چې د خپل عربیان هم د دې مقابله نشي کولای. څو واری الله تعالی دوی ته چیلنج ورکړی دی چې کتا سوایي چې د قران رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی وي، نو تاسو د قران په شان یو سورت راوړئ، حتی کہ هغه یو آیت هم را نوړل شو، او دا چیلنج د قران کریم کې بار بار ورکړل شوی دی. نو یو عجمی سړی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څنګه قران کریم په شان دی عربي اوخای؟ خود دوی اعتراض ودا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. نو هغه باره کې فرمایي ولقد په تحقیق سره نعلم مونږ پویګو انهم چې بشک دوی د مشرکین یقولون وای انما کې خو یقینا يعلمه خایدتا بشر یو انسان. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قران د الله طرف نه نازل شوی نه دی، بلکې دا یو سړی دی چې هغه نه زده کوي، هغه ورته خای او به موږ توایي. نو الله تعالی جواب ورکړي چې لسان الذی لسان شبه الذی دا غسړي یلحدون چې دی الحاد کوي، یعنی غلط نسبت کوي الیه هغه طرف ته، یعنی کم سړی طرف ته چې دوی نسبت کوي چې کني دا قران د نزد کړي دی اعجمیون، او ته هغه خو اعجمی دی، هغه خو سره عربی نه دی، هغه تو سره عربي ورزینه او که ورزینو قران کریم په شانتي واضح عربي او ښکارا عربي هغه کله ویل شي. وهذا او دا قران لسان جبد عربي عربي مبين واضح ښکارا. نو یو عجمه سړی څنګه د قران په شانتي عربي ویل شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څنګه قران کریم په شانتي عربي ورخدل شي؟ دا تاسو اعتراض غلط ته ټوټلی انشاء. ولقد په تاکي سره نعلم مونږ پیژنو مونږ پویګو انهم چې بشک دوی یقولون وای د مشرکین انما چې بشک خبره ده د بلنه ده دوی وای تاکیدن وای يعلمه چې دا قران خدای دې دتا بشر یو سړی لسان الذی لسان د هغه سړی یلحدون چې دی غلط نسبت کوي الیه هغه طرف ته، ان کم سړی طرف ته چې دوی نسبت کوي هغه خو اعجمیون هغه خو عجمی ده. وهذا او دا قران لسان جبدا عربي عربي مبين واضحا.